यार غدار چې اپیسوډ به یې کله ریلیز کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورکو پښتو بهترین سیریل چې نوم یې د یار غدار ډېر ملګري د نوي اپیسوډ په انتظار دي. موږ ته کمنټس وکړئ او د نوي اپیسوډ په خوا له اپډیټ درکوو چې نوي اپیسوډ به یې کله ریلیز کېږي. ټول اپډیټ سره ملګرو د وړو شیر کوټو نه مخکې د وړو هماغه خپل ملګرو سره شیر کړئ او لایک کړئ. زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ، بیل ایکن ضرور نه وکړئ چې زموږ خبرو تاسو ته په وخت میلاوي. ورکو د پښتو بهترین سیریل چې نوم یې د یار غدار په هفته کې نوی اپیسوډ ریلیز کېږي. تاسو له ټیم په ټیم اپډیټ درکوو. په دې کې مشترکه شمس سکرین باندې ښکار هم چې ګوهر علي مغاز عثمان نیمي جنید فرخان نادي او داسې نور هم بهترین سټار په دې کې شامل دي. ورکو سیریل کوم چینل باندې سټارټ چینل نوم دی ظلمي ون. تاسو لاړ شئ یوټیوب ته، په یوټیوب کې ظلمي ون یا سیریل له نوم ولیکئ، یار غدار تاسو چینل له ولګئ ډېر میلاو شي. نو که خبره د نوي اپیسوډ په خوا کو ډېر ملګري انتظار کوي او کمنټس هم کوي. نو نوی اپیسوډ ملګرو 51 اپیسوډ دی په یوټیوب چینل باندې ریلیز شوي او بیا 52 نمبر اپیسوډ چې دی اپلوډ شو نو هغه د دې لاس اپیسوډ تاسو ته بره یې تمنیل نه پته هم لګي. نو د یار غدار چې کوم چینل دی کوم سیریل دی د دې دغه لاس اپیسوډ او بل اپیسوډ به دې نه ریلیز کېږي. دا اپیسوډ چا نه وي کتلی، تاسو یې په ظلمي ون باندې کتی شي او دې نه بعد دوی بل یو سیریل شروع کوي. خو د هغې د کنفرم ډیټ او د نوم داسې اپډیټ نشته، خو چې څه ټایم هم ریلیز شو په هفته نیمه کې به پته ولګي. هغه اپډیټ موږ تاسو لپاره ټایم باندې راوړو. خو دغه اوس د یار غدار د لاس اپیسوډ په حواله باندې اپډیټ اوس سره مو شریک کړه. که ویډیو مو خوښه شي خامخا یې خپلو ملګرو سره شیر کوئ، لایک کوئ. موږ له راکړه ملګرو اجازت تر روانه ورکوو. میلاویږو د الله په امان. السلام.